سلامونه د پښتو نیوز خبر ته بخیر راغلاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په یو راپور کې د ماشومانو پر بد وضعیت اندېښنه وښودله. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د جګړو له امله په اوسط ډول هره ورځ 9 ماشومان وژل کیږي چې د 2009 میلادي کال په پرتله 11% زیاتوالی پکې راغلی دی. دوی وایي افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی ځکه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 6.5 ماشومان وژل شوي او تر 12,000 زیات ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشر او فکر کامپو وایي چې اوس مهال 4 میلیونه ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې شاوخوا 240 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. کامپو زیاته کړه چې افغان ماشومان له جدي ستونزو سره مخامخ دي ځکه اوس هم زیات ماشومان روغتیایي، تعلیمي او لومړنیو اړتیاوو ته لاسرسی نه لري. یونیسف له افغان حکومت او نړیوالو څخه د افغان ماشومانو د ملاتړ غوښتنه وکړه او په دې برخه کې له نړیوالو د مرستې او همکارۍ هیله هم وکړه. سبسکرایب مو هیر نشي.